أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګرانو محصلین، تیر درس مونږ د تصویر په باره کې او په تصویر وغږېدلو او د سترګې خصوصیت مونږ په تلویزیون کې دا وڅېړلو. په هغه نه وغږېدو چې سترګه څه رول لري په تلویزیون کې، یعنې تلویزیون په پرده کې د سترګې رول څه دی او سترګې خصوصیات برخې دا شیان مونږ وڅېړل. تر څو تلویزیوني تصویر په دا نه غږېږو چې تلویزیوني تصویر دا کوم ډول تصویر وي. ټي وي پکچر یا تلویزیوني تصویر. په تلویزیون کې تصویر په دوه ډوله ده. په تلویزیون کې تصویر په څو ډوله ده؟ په دوه ډوله. یو ته یې لیکيږي مرسله تصویر، بل ته یې لیکيږي احاظه تصویر. څو حالې ده؟ مرسله یا لیږدونکی تصویر، یعنی هغه تصویر چې هغه فضا ته پرتف کیږي، فضا ته ځي، هغې ته مرسله تصویر ویل کېږي. کله چې په تلویزیون نه موږ تصویر کسو، دا ډایرکټ دا شی نه دی چې موږ تلویزیون په پرده وکړو. دا لومړی ځل چې کله پردې ته ځي، یو ډول پروسس، یو ډول عملیات، د عملي نه وروسته چې کله عملیه په اجرا شي، د هغې نه وروسته موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. نو دغه تصویر چې تلویزیون په پرده موږ کسو، دا اصل نه دوی مرحلې لري. یوه مرحله چې دو مرسله یا لیږدول دي، دویمه مرحله چې دو اخیستل یا اخیزه ده. دا دو مرحلو کې نه بعد موږ تصویر د تلویزیون په پرده نه لیدای شو. مرسله یا لیږدونکی تصویر دا خپل هغه تصویر ده چې د الکترومقناطیسي امواج په ذریعه فضا ته پرتف کیږي، فضا ته شړل کیږي. دغه چې کله فضا ته ځي، یو ډول وسیلو ته ضرورت لري چې فضا ته ولېږدولی شي، یعنې د یوې وسیلې پر مټ فضا ته پرتف کیږي د مرسله تصویر یا لیږدونکی تصویر. چې همدغه د تصویرونو لیږدول فضا ته دا یو ډول عملیاتو چې هغې ته موږ تېره ورځ ویلي وو چې سکینینګ عملیه ویله کېږي یا سویپینګ چې ورته ویله کېږي، جارو کولو عملیه. د جارو کولو عملیې په ذریعه چې کېږي، دا فضا ته پرتف کېږي. دلته متوجه شئ، په تلویزیون کې تصویر په څو ډوله شو؟ په دوه ډوله شول. یو مرسله ده، یو اخیزه ده. یو لیږدونکی ده، یو اخیستونکی ده. اول ارڅو مرسله یا لیږدونکی تصویر. کله چې تلویزیون ته تصویر ارڅي، نو په اول وخت کې د الکترومقناطیسي امواجو په ذریعه یا د الکترومقناطیسي امواجو په ذریعه فضا ته د یوې وسیلې پر مټ لیږدول کېږي. کله چې فضا ته ولېږدول شي او دا تصویرونه یوه بل سې څه کېږي؟ جارو کېږي. یعنې یو تصویر سي بیا بل تصویر وسېرځي. کله چې دا جارو شي، خپله دا جارو کولو عملیه چې دو دې ته سویپینګ یا سکینینګ عملیه ویله کېږي. نو دغه تصویر لیږدول فضا ته چې کله تصویر فضا ته ځي، یوټیوب هغه ته بعضې ټیوبونو ته ضرورت لري، نلونو ته ضرورت لري. په تلویزیون کې باید هغه نلونه موجود وي چې تصویر روغلي فضا ته یې پرتاب کړي. لکه راډیو کې چې غږ ده، دا کله چې وخوستله کېږي او بیا بېرته ځي د الکترومقناطیسي امواجو په ذریعه چېرته ځي؟ فضا ته پرتاب کړي. همداشان تصویر هم ده. نو تلویزیون کې بعضې وسیلې دي، بعضې ټیوبونه موجود دي چې تصویر را لومړی قدم کې روښولي، هغه چېرته لیږدوي؟ فضا ته لیږدوي. کله چې فضا ته ولېږدول شي او دغه ټیوبونه موږ مخکې ویلي وو چې تصویر د ډېرو نقطو نه لایتنهي نقطونه جوړ شوی وي، یعنې په زرګونو یو تصویر د زرګونو نقطو لرونکی وي. او دغه نقطې چې دي، دا هره یوه باید په تلویزیون کې دا شیله موجوده وي چې د تصویر هره نقطه دا په برقي اشاراتو بدله کړي. نو دې لپاره بیا هر یوه ټیوب ته ضرورت و، یعنې د تصویر هره نقطه چې په برقي اشاره بدلېدله، زون ته د هرې نقطې ته یو زون ته ټیوب لګول، زون ته ټیوب باید موجود و. نو دا ډېر مشکل کور و. دې مشکل د حل لپاره علما سره کېناستل، بالاخر داسې یوه وسیله یې جوړه کړله چې د هغې وسیلې پر مټ د تصویر ټوله نقطې په برقي اشاراتو باندې بدلېږي. نو
لومړی مرحله کې تلویزیون چیرته ځي هغه فضا ته پرتب کېږي چې هغې ته موږ کوم تصویر یې مرسلات تصویر ورته لګېږي په تلویزیون کې یا لیږدونکی تصویر. دویمه مرحله چې دویم تصویر چې د په تلویزیون کې یا هغه اخیزه یا مستقبل تصویر هم ورته لګېږي. اخیزه یا مستقبل تصویر. اخیزه یا اخیستونکی تصویر موږ هم ورته شو. دا هم تلویزیون کې یوې وسیلې ته ضرورت لري ترڅو فضا ته پرتب شوی تصویر بیرته ونیسي کیچ کړي. د دې د نیولو لپاره مختلفو څراغونو ته اړتیا لیدله کېدله چې دې څراغونو تعداد هم زرګونو ته رسېدلو چې دا برقي اشارات چې کوم الکترومقناطیسي امواجو په ذریعه لومړی قدم کې تصویر لیږدول شوی دی فضا ته. هغه فضا کې په برقي اشاراتو چې بدل شوی دی هغه برقي اشارات چې بیرته تلویزیون وخلي او تصویر د لیدلو وړ وګرځوي نو هغه څراغونو ته اړتیا وه چې څراغونو تعداد هم زرګونو ته رسېدلو یعنې په زرګونو څراغونو ته به د یوه تصویر لپاره اړتیا وه چې دا هم ډېر مشکل کار و. خو د هغې د مشکل د حل کولو لپاره علماو د فاسفورس پوډرو نه د فاسفورس موادو نه ګټه واخیستله. فاسفورس دا نن سبا موږ د تلویزیون کومې پردې چې کسو د تلویزیون پرده چې د تصویر موږ ته ښکاره کوي دا اصل نه د فاسفورس پوډرو په واسطه پوښل شوی دی چې موږ د تصویر ښه ګرځي د لیدلو وړ ګرځي او کوم مرسلات تصویر چې دا غرسي او په دا فاسفورس پوډر لرونکي نه په دا ذراتو نه لګېږي او بالاخره تصویر سره کنده کېږي ښکاره کېږي. خو اوس ځینې تلویزیونونه جوړ شوي دي چې هغې فاسفورس نه ډېر ښه کور کوي. هغه په جاپان کې جوړ شوي دي چې هغې په ځای د فاسفورس په ځای فلورسنټ په نوم مواد د هغې نه استفاده کوي. فلورسنټ چې دا بیا یې دې خصوصیت نسبت فاسفورس ته ډېر قوي ده او تصویر ښایسته ښکاره کوي د فاسفورس په نسبت. دلته متوجه شئ تصویر په تلویزیون کې په څو ډوله شو؟ په دوه ډوله. مرسله یا لیږدونکی تصویر چې دا الکترومقناطیسي امواجو په واسطه فضا ته لیږدول کېږي او دې ته ټیوبونو ته ضرورت وي چې فضا ته ولېږدول شي. ټیوبونو تعداد د زرګونو ته رسېږي. علماو د ډېرو تکلیفو هڅو وروسته بالاخره په دا شی وسیله باندې بریالي شول چې دا شی وسیله جوړه کړي چې هغه هلته یوټیوب وي او د یوټیوب په ذریعه چې ولېږدولی شي تصویر. دویم چې دا اخیزه اخیستونکی تصویر کوم تصویر چې فضا ته پرتب شوی ده هغه بیرته چې وخولي بیا هم وسیلو ته څراغونو ته اړتیا وه چې څراغونو تعداد هم ډېرو ته رسېدلو یعنې زرګونو ته رسېدلو. د دې مشکل د حل لپاره چې فضا نه دا تصویر وخلي په تلویزیون کې د فاسفورس پوډرو نه استفاده شوې ده چې د تلویزیون پردې هم د فاسفورس پوډرو په واسطه پوښل شوي دي. او په اوس وخت کې جاپان کې داسې سیستمونه موجود دي چې فاسفورس نه استعمالوي هغې په ځای فلورسنټ موادو نه استفاده کوي چې فلورسنټ د فاسفورس په نسبت تصویر ښایسته ښکاره کوي. دا د تلویزیون په تلویزیون کې د تصویر ډولونه. اوس تر څو د تلویزیون کې د تصویر چرڅي د نقطې چرڅي یعنې د خطونو تعداد یې د خطونو تعداد. خو په تلویزیون کې د تصویر د خطونو تعداد لاین نمبرز are pictured in television. د خطونو تعداد په څه شي کې؟ په تلویزیون کې. د جارو کولو عملیه یا سویپینګ عملیه یا چې موږ ویلو چې تصویرونه چې یو بل سیاسي دا هم هر تصویر بیا موږ ویلو چې دا بیا د زرګونو نقطو جوړ شوی ده. دغه نقطې چې دي دا بیا خطونه تشکیلوي. چې تشکیلوي خطونه دا خطونه بیا په دوه ډوله وي هم افقي خطونه وي هم عمودي خطونه. هم په دا ډول خطونه تصویر کوي د خطونو هم په افقي ډول. عمودي په دوه ډول تصویر یعنې کله چې تصویر تلویزیون پردې ترسي دا د تصویر په دوه برخو ویشل کېږي چې هم په د نقطې اصل د نقطې سره یې وصل شوي دي خطونه لاین یې جوړې کړي دي. او دا کله چې تلویزیون ترسي تصویر نو د تصویر چې ده دا په افقي او عمودي خطونو باندې ویشل کېږي. په چې ویشل کېږي؟ عمودي او افقي خطونو باندې ویشل کېږي. یا دا یې نه شو په عمودي افقي نه په افقي موازي خطونو صرف موازي خطونو نیول کېږي. په تلویزیون کې د تصویر د خطونو تعداد د جارو کولو عملیه سویپینګ عملیه چې ده هغه ته چې تصویر کله ځي تصویر په افقي خو موازي خطونه
په افقي موازي خطونو باندې ویشل کېږي. دا شی دی افقي موازي چې یو بل کته نه کړي. تصویر په دا افقي خطونو ویشل کېږي چې دا خطونه خپل منځ کې څه رقم ته وي سره موازي وي. یعنې د رسم کولو یا د سویپینګ عملیه مکمله دا موازي خطونو نه تشکیل شوې ده. خو چې دلته د تصویر هره نقطه د تلویزیون کې د شته وسایلو په مټ یا د هغې په وسیله لوستل کېږي، یعنې ترې تېرېږي، جارو کېږي. څه رقم ته جارو کېږي؟ جارو کول عملیات څه رقم ته وي؟ دا شی وي چې تصویر د چاپ لوري نه د چاپ لوري لوړې نقطې نه شروع شي. لوړې نقطې نه شروع شي، بس دا جارو کېږي او سرڅي، جارو کېږي او سرڅي، بالاخر ښي طرف ته تر ټولو ټیټترینو نقطې ته رسېږي. ښي طرف ته تر ټولو چیشته کې نه رسېږي، ټیټترین کلان ډول وایو. د جارو کولو عملیه چې کله تصویر په هغه کې لوستل کېږي، د تصویر چې کله تېرېږي، د تصویر چې کله جارو کېږي، تلویزیون پردې ترتیب په څه ډول ارسي؟ دا موږ وایو چې دا د خطونو په شکل ارسي. چې په شکل ارسي؟ خطونو په شکل. کوم خطونه؟ افقي خطونه. دا افقي خطونه ارسي څه رقم ده؟ د لوړې نقطې نه شروع شي، چپ طرف لوړې نقطې نه، د ښي طرف ټیټه نقطه نه ختمېږي. یا لکه څوک چې د انګلیسي کتاب یې کله چې انګلیسي کتاب وروخلئ، فرضاً د دې ځای نه شروع کېږي، لوړه نقطه دا شوله، بس دا شی لوستل کېږي، بالاخر په ټیټه نقطه یې څه رقم ته شي؟ ښي طرف په ټیټه نقطه، دا چپ طرف لوړه نقطه شوه، شروع شو چپ طرف لوړه نقطه، څي بالاخر دا کوم طرف ده؟ ښی طرف، ښي طرف په ټیټه نقطه نه ختمېږي. لکه د کتاب انګلیسي کتاب، اروپایي کتاب لوستل، یعنې د جارو کولو د په تلویزیون کې د تصویرونو تېرولو عملیه دا ډول ده. لکه یو کتاب چې انګلیسي کتاب یې. خو دا خطونه چې دي چې د تصویر په خطونو ویشل کېږي، دا په نړۍ کې د تلویزیون په سیستمونو کې پارک کوي. په نړۍ کې د تلویزیون په سیستمونو کې څه کوي؟ پارک کوي. فرضاً په امریکا کې یو تصویر چې دا هغه په 525 خطونو ویشل کېږي. امریکا کې په څو؟ په 525 موازي افقي خطونو نه یو تصویر ویشل کېږي. او په انګلستان کې په 415 افقي موازي خطونو نه ویشل کېږي. هغې نه بعد تصویر کله چې دا ټول خطونه جارو کړي تلویزیون، په امریکا کې دا 525 خطونه یعنې لوړ خط نه شروع کېږي، بالاخر په ټیټه نقطه شروع ختمېږي. دا 525 خطونه چې کله جارو شي، نه بعد تصویر لیدل کېږي تلویزیون په پرده نه. امریکا کې دا شی سیستم ده. په انګلستان کې تصویر چې دا هغه 415 موازي افقي خطونه ویشل کېږي. په فرانسه کې بیا یو تصویر چې دا هغه په 819 افقي موازي خطونه ویشل کېږي. په فرانسه کې په 819. د اروپا په ځینو هېوادونو او په اسیا کې، د اروپا د وچې په ځینو هېوادونو او په اسیا کې، د اسیا په شمول یو تلویزیوني تصویر چې ده هغه 625 خطونو نه ویشل کېږي. 625 په اروپا کې، د اروپا ځینو هېوادونو کې، او همدارنګه په اسیا کې. په دا کې یو تصویر په تلویزیون کې په څو خطونو ویشل کېږي؟ په 625 موازي افقي خطونو نه ویشل کېږي. چې همدغه 625 خطونه د بین المللي راډیو استشاري هیئت لخوا هم په 1919 کال کې چې شول تایید شول. د بین المللي راډیو د استشاري هیئت دا 625 چې تصویر کوم سیستم چې په هغه کې یو تصویر 625 خطونو نه ویشل کېږي، همدغه 625 خطونه چې دي دا سیستم تایید شوی دی. چې زموږ افغانستان هم کوم سیستم چې لري هغه کې هم تصویر په 625 افقي موازي خطونو نه ویشل کېږي. بیا متوجه شئ د تلویزیون د خطونو تعداد موږ وویل. کله چې جارو کوله سویپینګ عملیه چې صورت نیسي، دا تصویر په خطونو ویشل کېږي. په افقي موازي خطونو نه. د تلویزیون دا خاصیت لري چې دا ټول خطونه باید ولولي، یعنې د زون نه تېر کې دا ټول خطونه باید څه رقم ته شي؟
تیرې کې زون څه رقم دې تیروي چې لوړې نقطې نه شروع تر ښي ټیټې نقطه نه ختمېږي هغې نه بعد تصویر لیدلی کېږي چې لکه د انګلیسي کتاب لوستل خو دا خطونه تعداد چې د یو تصویر چې په څومره خطونو ویشل کېږي دا په مختلفو سیستمونو کې فرق کوي په امریکا کې چې دا 525 په انګلستان کې 415 په فرانسه کې 819 په اروپا افغانستان او اسیا هېوادونو کې د اروپا په ځینو هېوادونو کې په اسیا کې او افغانستان دا کې یو خط چې دا یو تصویر چې دا په 625 خطونو ویشل کېږي چې د بین المللي راډیو هیئت لخوا هم په 1951 میلادي کال کې همدغه 625 خطونه څه راکنده شوي دي تایید شوي دي دا و د خطونو تعداد په تلویزیون کې څو په تلویزیوني کمره کې ټیوب چې د کوم تصویر مونږ ته د لیدلو وړ ګرځوي د تصویر چې مونږ کسو یا د تصویر په لیدلو چې مونږ قادریږو دا پاتې چې کومې وسیلې په واسطه کېږي چې مخکې مونږ وویل چې دا تصویر چې که فضا ته لیږدول کېږي او که فضا نه بیرته چې تلویزیون پردې ته یو ډول وسیلو پر مټ کېږي چا وسیلې د ټیوب په نوم یادېږي چې په نوم یادېږي ټیوب په نوم یادېږي هر څو دلته اوس د تصویر لپاره د تصویر د لیږدولو او په تلویزیون پردانې د تصویر د لیدلو لپاره مختلف ټیوبونه جوړ شوي دي مختلف ټیوبونه تشکیل شوي دي چې همدغه تصویر په برقي اشاراتو بدلوي دا ټیوبونه دي چې د تصویر هره نقطه په څه شي بدلوي په برقي اشاراتو کله چې په برقي اشاراتو بدل شي هغې نه بعد موږ د تصویر په لیدلو باندې د تلویزیون په پردانې قادریږو تر هغه وخته پورې موږ تصویر نشو لیدلی تلویزیون په پردانې تر څو په برقي اشاراتو باندې د تصویر هره نقطه بدله نشي نو د تصویر هره نقطه په برقي اشاراتو چې بدلېږي یا د شي په مرسته بدلېږي د ټیوب په مرسته بدلېږي چې هغې له جملې نه موږ ویډیوکون دا یوټیوب ده چې دا د رڼا په ذریعه کار کوي د نور په ذریعه او ویډیوکون دا یوټیوب یو ډول ده یو قسم ده چې دا تصویر نقطه په برقي اشاراتو بدلوي او د نور یا رڼا په ذریعه چې کوي کار کوي بل چې دا مونوسکوپ دا هم د تلویزیوني تصویري ټیوب یو ډول ده چې ډېر کمزوري شکل سره حرکت او کار کوي یعنې کور چې دا ډېر کمزوری ده سست ده او بل چې دا ایکونوسکوپ دا هم د تلویزیوني تصویري ټیوب یو ډول ده چې تصویر نقطې او خطونه په برقي اشاراتو باندې بدلوي بل چې دا ایمیج فورټیکن ایمیج فورټیکن دا عیناً د ایکونوسکوپ راکانته ده ایکونوسکوپ په شان کار کوي دا ولني دوه چې دي ویډیکون مونوسکوپ دا په عصري کمرو کې استعمالېږي ځکه چې د حساسیت د ایکونوسکوپ په پرتله لږ زیات ده دا لومړني دوه چې دي ویډیکون او مونوسکوپ دا په عصري کمرو کې استعمالېږي خو تر ټولو لومړنی تصویري ټیوب چې جوړ شوی د هغه چې د هغه ایکونوسکوپ ده تر ټولو د تصویر لپاره لومړنی ټیوب چې جوړ شو د تصویر د لیږدولو لپاره د تصویر د اخیستلو لپاره یا د تصویر نقطې چې په برقي اشاراتو بدلې کړي دا لومړنی کوم ټیوب هغه ایکونوسکوپ و ایکونوسکوپ دا چا جوړ کړی و دا په 1929 میلادي کال کې د ډاکټر زوارکین لخوا جوړ شوی ده یعنې که چا پوښتنه ځینې وکړله چې تلویزیون کې د تصویر چې کله لیږدوي او خولې مونږ کسو دا خو یو ټیوب په ذریعه کېږي نال په ذریعه دا نال یا دا ټیوب لومړی ځل چا جوړ کړی ده چې د تلویزیوني تصویري د لیدلو وړ وګرځولو دا ټیوب یا نال لومړی ځل لپاره دا ډاکټر زوارکین جوړ کړی ده په 1929 میلادي کال کې چې دغې ټیوب ته د نوم چې ورکړی و ایکونوسکوپ ورکړی دا هغه د ټیوب ډولونه وو چې یو تصویر د لیدلو وړ ګرځوي یا تصویر نقطې چې دي په څه شي بدلوي په برقي اشاراتو بدلوي ویډیکون مونوسکوپ ایکونوسکوپ ایمیج فورټیکن دا ډولونه خو د دوه چې د په عصري کمرو کې استعمالېږي تر ټولو پخوانی او لومړنی تصویري ټیوب کوم و ایکونوسکوپ چا جوړ کړی و دا زوارکین په 1929 میلادي کال کې جوړ کړی و خو هر څو په نړۍ کې د تلویزیون مروج سیستمونو ته چې په نړۍ کې د تلویزیون مروج سیستمونه څو دي موږ تېره ورځ دا لږ بحث په کړی و چې په نړۍ کې مروج سیستمونه د تلویزیون
د تلویزیون مروج سیستمونه. په تلویزیون کې مروج اصلا نور یو دوه شته خو هغې نه تېرېږو د مشهور. په تلویزیون کې درې مروج سیستمونه موجود دي. څو؟ درې. تېره ورځ مونږ یادوو. یو چې دا پال سیستم ده. کوم سیستم ده؟ پال. بل چې دا NTSC سیستم ده. NTSC سیستم. او بل چې دا سیکم سیستم ده. سیکم. SECAM. دا درې سیستمونه چې دي دا په نړۍ کې ډېر مروج دي. تلویزیونونه چې کور کوي دغو درو سیستمونو په واسطه کور کوي. پال سیستم، NTSC سیستم، سیکم. سموالی څو پال سیستم ده. پال اصل د چی شي محبب ده؟ فیس الټرنیشنل لاین. دا سیستم د پال سیستم دا د لومړي ځل لپاره د آلمان هېواد لخوا رامنځته شوی ده. جرمني په 1920 میلادي کال کې. پال سیستم دا لومړي ځل لپاره په 1920 میلادي کال کې رامنځته شوی ده. کله چې دلته تصویري خطونه لوستل کېږي 90 درجو په اندازه لوستل کېږي. یعنې 90 درجو په اندازه د خطونه یا تصویرونه یو بل پسې څه کېږي؟ پرتب کېږي. په دا پال سیستم کې افقي فریکونسي چې دو هغه 15625 دو افقي فریکونسي. عمودي فریکونسي چې دو هغه 50 هرتزه دو. د وړاندې انتقالولو فریکونسي چې دو هغه 4.43 میگا هرتزه دو. او د صوت د غږ د انتقالولو فریکونسي چې دو په دا کې 15.15 میگا هرتزه دو. او د ویډیو د انتقالولو فریکونسي 4.15 میگا هرتزه ده. دا سیستم چې ده په افغانستان، پاکستان، ترکیه، آلمان، ایران او دا ځای کې په افغانستان کې هم تلویزیونونه د پال سیستم په واسطه چې کوي کور کوي. کسه مروج سیستمونه څو دي؟ درې. پال، NTSC، سیکم. دا درې سیستمونه دي. پال سیستم فیس الټرنیشنل لاین. دا سیستم لومړی ځل لپاره چا رامنځته کړو؟ آلمان. په کوم کال کې؟ په 1920 میلادي کال کې د آلمان لخوا رامنځته شوی ده. په دا کې افقي فریکونسي 15625 عمودي 50 هرتزه. د رنګ د انتقالولو فریکونسي 4.43 میگا هرتز. او د صوت د انتقالولو 15.15 میگا هرتز. د ویډیو د انتقالولو 4.15 میگا هرتز. او دغه پال سیستم په کومو هېوادونو؟ پاکستان، ایران، افغانستان او آلمان هېوادونو کې تلویزیونونه همدغه سیستم په واسطه چې کوي کور کوي. دویم چې ده National Commuter Television System. دا د دې مخفف ده. دغه سیستم چې ده دا د لومړي ځل لپاره بیا د امریکې لخوا رامنځته شوی ده. د چا لخوا؟ د امریکې لخوا په 1943 میلادي کال کې رامنځته شوی ده. دا سیستم کې عمودي فریکونسي چې ده افقي 15750 او افقي فریکونسي چې ده 60 هرتزه. د رنګ د انتقالولو فریکونسي 3.15 میگا هرتزه. د صوت د انتقالولو فریکونسي 4.15 میگا هرتزه ده. او بل چې دا سیکم سیستم ده دا د امریکې لخوا رامنځته شوی. او دریم سیستم چې دا سیکم ده. سیکم چې شي مخفف ده سیکوینشل کالر میموري. کالر میموري دا د دې مخفف ده. دا سیستم بیا د فرانسې لخوا رامنځته شوی ده په 1959 میلادي کال. دا د فرانسې لخوا رامنځته شوی ده چې اوس هم د فرانسې، روسیې او د شوروي ځینې جمهوریتونو کې همدغه سیستم په واسطه تلویزیونونه چې کوي کور کوي. په دا کې عمودي افقي فریکونسي 15625 او عمودي فریکونسي 50 هرتزه او د رنګ د انتقالولو فریکونسي 3.43 میگا هرتزه ده. دا ته متوجه شئ په نړۍ کې مروج سیستمونه څو دي؟ درې دي. څو مروج سیستمونه دي؟ درې مروج سیستمونه دي. پال سیستم چې افغانستان کې هم تلویزیون همدغه سیستم په واسطه کور کوي. چا رامنځته کړی؟ د آلمان. دویم NTSC سیستم چې دا د امریکې لخوا رامنځته شوی ده. او بل چې د سیکم سیستم چې دا د فرانسې لخوا رامنځته شوی ده. دا نننۍ ورځې درس او د درس ځپا نقطه په دا وي چې سیستم چې شي دی
دا سره ولیکئ واټ از سیستم سیستم چې شته لکه سیستم د یوې ادارې هغه داخلي ارګانونو او ډپارټمنټونو څخه عبارت دی چې د ځانګړو او ګډو اهدافو د رسیدو لپاره او په مشخصو قاعدو مقرراتو چې کوي پیروي کوي او ګډه له یو بل سره چې کوي کار کوي دته چې لکه دته سیستم لکه د ازبا پختنه بداوي د نن ورځې چې باند او فریکونسي په خپل منځ کې څه توپیر سره لري باند او فریکونسي لکه موږ چې بي بي سي په پلون کې باند او دا فریکونسي کار کوي نو باند او فریکونسي په خپل منځ کې څه فرق سره لري وما علينا الا البلاغ